زړې ادارې د مسلح سرباز څوک تعرض وکړي دا راګیریږي او دا د قانون منګولو ته سپارل کېږي. دوهمه کټګوري هغه د زړې ادارې مأموره طبقه ده. نو خو د اوله طبقه فقط د دغه یو امتیاز څخه په دا عفو کې امیر المؤمنین برخورداره کړې ده. دوهمه کټګوري هغه د زړې ادارې امیره طبقه ده. امیرین هغه هم دغه یو امتیاز ورته حاصل دی چې مال سر ناموس وینه دا به محفوظ وي، په امن کې به وي. ډاډ مور کړی دی چې موږ به تحفظ کوو. دا دوهمه کټګوري ده. درېیمه کټګوري هغه د زړې ادارې مأموره طبقه ده. دې ته امیر المؤمنین دوه امتیاز ورکړي، یو دغه مخکنی امتیاز، یو دا امتیاز چې زموږ سره به خدمت کوئ، تاسو بدل ته نصب کیږي لکه مخکې چې وو، خدمت به کوئ او تاسو به معاشات درکول کیږي. تاسو ته به هغه امتیازات درکول کیږي چې تاسو سره لایق او مناسب وي. دا یو ډېر غټ امتیاز دی. دوه امتیاز یې دغو خلکو ته ورکړي چې زموږ سره اوس خدمت کوي په اداراتو کې. دا چې د اماراتو د نظام څخه د باندې ځان نه محسوسوي او نه د باندې دی، بلکې دا چې د نظام په دننه کې ځان محسوس کړي دغه مأمورین چې زموږ سره خدمت کوي. دا د نظام خلک دي، د نظام د ننه خلک دي، د الله په خاطر د نظام سره وفا وکړي. ایا د امیر المؤمنین د دغې وفا تقاضا چې هم یې سر مال ناموس وینه هر څه در محفوظ کړل او هم هغه ستاسو معاشات حتی قطع هم نسوله. مجاهدین ډېر مجاهدین چې په غرونو کې 20 کاله وجنګېدل، د هغوی هم د ټولو تر اوسه معاشات والله کوله سوي، لیکن ستاسو د منقطع سوي نه دي که سره د زړې ادارې سره واوښتله خبره. دې ادارې ته مسلسلتاً هغه هر څه چې که امتیازات و که معاشات و دا درکول کېږي. نو دا یو عظیمه وفا ده. نو زه هم د دغې وفا تقاضا هغه دغه ده چې موږ تاسې اقامه د معروفاتو وکړو، موږ تاسې په ځان کې موږ تاسې امتثال بالچشو وکړو، تشبث و امتثال منګولې نیول